درنو لیدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ واوسئ. زموږ د نن ورځې درس موږ څنګه کولی شو یو چاته ووایو چې سهار دې په خیر دې په اړه دی. زه به تاسو ته ټول په انګلیسي ژبه باندې هم وایم او په پښتو ژبه به یې هم تاسو ته وژباړم. کله چې موږ یو چا سره سهار کې مخامخ کېږو نو موږ هغه ته وایو ګوډ مارنینګ، یعنې سهار دې په خیر. ګوډ مارنینګ یعنې سهار دې په خیر. کله چې په غرمه کې چا سره مخامخ کېږي غرمې ډوډۍ ته کښېنو نو وایو موږ ګوډ لنچ، ګوډ لنچ، غرمه دې په خیر. کله چې ماسپښین چا سره مخامخ کېږو نو هغه ته وایو ګوډ آفټرنون، ګوډ آفټرنون یعنې ماسپښین دې په خیر. کله چې موږ ماښام یا مازدیګر چا سره مخامخ کېږو نو موږ هغه ته وایو ګوډ ایونینګ، ګوډ ایونینګ، ماښام دې په خیر یا مازدیګر دې په خیر. کله چې موږ چاته د شپې خدای پاماني ورکوو نو هغه ته وایو ګوډ نایټ، ګوډ نایټ، شپه دې په خیر. زموږ دویم درس د پرونان په اړه دی، یعنې ضمیر. اوس به نن به تاسو ته تعریف وکړم او له مثال سره لیکچر به له خیره بل درس کې تاسو ته وړاندې کړم. Pronoun is a word which is used instead of noun and prevents its repetition in the sentences. Pronoun is a word which is used instead of noun and prevents its repetition in the sentences. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم له تکرار څخه په جمله کې مخنیوی کوي. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم له تکرار څخه په جمله کې مخنیوی کوي. د مثال په توګه احمد is a boy. احمد is a boy. He is a boy. د احمد ضمیر چې ده he. احمد is a boy. He is a boy. احمد یو هلک دی، هغه یو هلک دی. دا و زموږ د نن ورځې درس د پروناون تعریف به تاسو ته له لیکچر سره بلې خپرونه کې بل درس کې تاسو ته وړاندې کوم. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې پورې د الله په امان.